د سورة الحاقه شان نزول. سورة الحاقه د مکې مکرمې په لومړیو کلونو کې نازل شوی دی. هغه وخت د مکې مشرکانو د قیامت د حساب ورځ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغام تکذیب کاوه. نو دا سورت د قیامت د واقع کېدو حقیقت بیانوي او د هغو امتونو یادونه کوي چې د الله رسولانو ته یې دروغ ویل، لکه د عاد، ثمود او فرعون قوم، او څنګه الله هغوی هلاک کړل. دا سورت د قیامت د یقیني راتګ او د هغه دروغجنانو د عبرتناک انجام په اړه نازل شو، او د دې مختلفې فایدې اول د قیامت د حقیقت څرګندونه. دا سورت په دې پیل کېږي: الحاقة ما الحاقة وما ادراک ما الحاقة. یعنی دا سورت انسان ته دا درس ورکوي چې قیامت یو یقیني حقیقت دی، نه افسانه. دوهم، د پخوانیو قومونو له عذاب نه عبرت. د عاد، ثمود او فرعون د عذابونو بیان انسان ته دا ښیي چې څوک د الله امرونه نه مني هغوی ته سخت عذابونه راځي. دریم، د اعمالو د کتاب بیان. د قیامت په ورځ به هر څوک خپل عملنامه ترلاسه کوي. څوک چې په ښي لاس یې اخلي خوشحاله به وي، څوک چې په چپ لاس یې اخلي افسوس به کوي. دا د عدل او حساب د یقین نښه ده. څلورم، د دروغ ویونکو رسوایي. الله تعالی فرمایي چې که رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله خبره کې دروغ ویلی وی نو الله به یې شارک پرې کړی وی. آیات نمبر 440 او 46 دا د قرآن د صداقت پیاوړي ثبوت دی. پنځم، د قرآن عظمت او د الله کلام تایید. په آخر کې الله فرمایلی: وانه لتذکرة للمتقین. یعنی دا قرآن د هغو خلکو لپاره نصیحت دی چې تقوا لري، او دا سورت د انسان ایمان تازه کوي.